سلامونه، ښه راغلاست. دا مکالمه مو راوړې د دې دپاره چې تاسو وکړی شئ چې له دوکاندار څخه یو ساعت یا ساعت ته ورته څیزونه ځان دپاره واخلئ. نو راځئ دا مکالمه د دوکاندار او د خریدار ترمنځ زده کړئ او ځان دپاره اخیستل خرڅول وکړئ. دوستانو چې ویډیو مو خوښه شي زموږ ویډیو لایک کړئ او موږ سره د همیشه پاتې کېدو دپاره د بیل بټن پریس کړئ، د دې دپاره چې آینده هره راتلونکې ویډیو تاسو ته په وخت باندې ملاویږي. نو اوس راځئ د دې مکالمې په طرف باندې. لومبی نمبر شاپکیپر. کله چې یو دکان ته یو خریدار راشي نو د دکاندارانو دا عادت وي چې هغوی ورته وایي څه مدد وکړم، څه کولی شم. نو شاپکیپر وایي may I help you، څه مدد مو کولی شم. شاپکیپر دکاندار وایي may I help you، څه مدد مو کولی شم. کسټمر خریدار ورته وایي I am looking for a watch، یو ساعت یا یو ګړۍ ګورم یعنی اخلمه. I am looking for a watch یعنی یو ساعت یا یو ګړۍ ګورم. شاپکیپر دکاندار ورته وایي what color would you like، کوم رنګ دې خوښیږي. what color would you like، کوم رنګ دې خوښ دی یا کوم رنګ دې خوښیږي. خریدار ورته وایي ګری، خړ رنګ. ګری is fine یعنی خړ رنګ ښه دی. شاپکیپر دکاندار ورته وایي is the one over there good، is the one آیا دغه یوه over there دغلته چې ده good ښه ده یعنی آیا دغلته چې کومه پرته ده دغه ښه ده. کسټمر خریدار ورته وایي perhaps شاید can I try it on، آیا لږې کتلی شم. perhaps یعنی شاید چې دغه ښه وي. can I try it on لږې کتلی شم. کسټمر خریدار ورته وایي it looks good، دا خو ښه ښکاري. how much is it، دا په څو ده. it looks good دا خو ښه ښکاري. how much is it دا په څو ده. شاپکیپر دکاندار ورته وایي it's normally at $100، دا عام طور باندې په $100 ده. it's normally at $100، دا عام طور باندې په $100 ده. but it is on sale، لیکن اوس په سیل کې ده. now at $80، اوس په $80 ده. یعنی عام طور په $100 ده خو اوس په سیل کې خرڅیږي نو په سیل کې دا موږ په $80 باندې ورکوو. کسټمر خریدار ورته وایي I think so، زما په خیال باندې I will take this one، زه به دا واخلم. I think so I will take this one، زما په خیال زه به دا واخلم. شاپکیپر دکاندار ورته وایي it's okay sir، سمه ده صیب. as you wish، څنګه چې ستا خوښه وي. it's okay sir، سمه ده صیب. as you wish، څنګه چې ستا خوښه وي. دوستانو که ویډیو مو خوښه شوې وي زموږ ویډیو لایک کړئ او د نورو ویډیوګانو کتلو دپاره زموږ چینل سبسکرایب او د بیل بټن پریس کړئ چې تاسو ته آینده راتلونکې ویډیو په وخت باندې ملاویږي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.